अस्सलाम वालेकुम। زه ډاکټر عباس خان فرنټیر میډیکل سنټر کوهاټ نه. په ژمي کې د سر درد ولې زیات واقع کیږي او دینه به موږ څنګه بچاو کوو؟ په ژمي موسم کې زیاتره مریضان ته وراشي او وايي ډاکټر زما سر ډیر خوږیږي. د دې څه وجوهات دي؟ راځو ډسکس کوو. اول وجه چې کوم دی ټمپریچر فلکچویشنز، کوم حرارت چې دی په هغې کې بدلون راځي. مونږه د نارملی د باندې هوا ګرموي او په کوټو کې چې مونږ ناست یو خپلې کمرې چې کومې دي هغه ګرمې ساتلې وي او په دې کې کله بهر پاتې کېدل کله په کمرو کې پاتې کېدل، نو دا زمونږ کوم فزیکل سټرس چې کوم دی د دې سبب کېږي او بیا دا سر درد زیاتوي. دویمه وجه مونږ سره بیرومیټریک پریشر چینجز دي، یعنی د ماحول چې کوم پریشر دی هغه کې بدلونونه رامنځته کیږي. د ژمي طوفانونه د اټموسفیر پریشر کې بدلونونه رامنځته کوي او دا د یو سنسټیو کس کې د سر درد یا د مایګرین یعنی د نیمسری سبب کیږي. دریمه وجه ده ډیهایډریشن، یعنی د اوبو کموالی یا ضایع کېدل. نن کمرو کې موږ خپله کمرې ګرمې ساتو او دا ګرموالی چې کومه دی هوا وچه ساتي او دا د ډیهایډریشن سبب کیږي او ډیهایډریشن د سر درد لپاره یو کامن ټریګر دی. څلورمې کولډ ایر، یخ هوا. د موسم یخ وي موږ نارملی یخ هوا تنفس کوو او دا په ځینې وختونو کې د شیلو بریتینګ سبب کیږي، کوم چې دماغ ته د اکسیجن دوران چې کوم دی هغه کموي، یعنی اکسیجن په کافي اندازه باندې دماغ ته نه رسیږي او دا هم د سر درد سبب کیږي. پنځمه وجه موږ سره لو هیومیډیټي، په هوا کې د نموالي کموالی دی. په ژمي کې هوا عموما خشک وي او دا زموږ د پوزې او د سر دلته کوم ساینسز دي هغه وچوي او دا سنسونو د وچوالي وجې نه خشکوالي وجې نه د نارمتیا سبب کیږي او سر درد رامنځته کیږي. شپږم چې دی مسل ټینشن یا د پټو کشیدګي ده. ګرم پاتې کېدو لپاره زموږ بدن اوږې چې کومه دي غاړه چې کوم دی د هغې پټې چې کوم دی کنټریکټ کیږي چې موږ بدن ګرم وساتي او دا سختوالی د ټینشن هیډیک سبب کیږي. بل